او دا درته یقیني ویم دا مې ګومان نه دی چې تاسو کې اکثر دا به اول پیر اوري زما استاد کلي په مولوي صاحب باندې نشي راتلی چې هغه اکثر قاریم نه پوره قرآن ولې صحیح نه ورځي دا روایت امام مسلم راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من سبح الله فی دبر كل صلاة 33 چې چا د منځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله ووي وحمد الله 33 او 33 پیرې الحمد لله ووي وكبر الله 33 او 33 پیرې الله اکبر ووي فتلك 99 نو دا ټول شو 99 یو کم سل شو 33 او 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر وقال تمام 100 او السلام دسی پورا کی ذکر چی 99 شو ذکر سلام دی سره دا ذکر کی لا اله الا الله وحده نشتی حقدار د بندگی مگر الله دی یوازی دی لا شریک له شریک ورسره نشتی له الملک خاص هغه لره باچایي ده او دا کوم اولنی طبعه چې دی کتاب دا اولنی نسخه پای کې دا سهو پکې شتي غلطي چې دی ترجمه پکې نشتی له الملک بدویمه کوم طبعه چې راغلي کوم ملګرو سره چې نوي د پای کې شتي پکې نشتی شتي پکې زړه کې زړه چا سره شتي پکې نشتی پکې له الملك خاص غلر باچایی ده وله الحمد او خاص غلر د کمال صفتونه دي وهو على كل شيء قدير وهغه په هر شي باندې قادر دی منځنه بعد دا ذکر وي څه دی لږ ځان ستړی کړي خیر دی جواب یې راکړي نه 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمد لله 33 پیرې الله اکبر او بیا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سلش غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر د دې انسان ټول ګناونه به معاف کړي شي اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولې نه اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولې نه او موږ د دې په ځای په نورو طریقو کې ورخته دا لا پرېږده د جومات نه بعد منډه مونځ ختم شو که نه یو بس په دې دروازو سمې ول جوړي ته به جیل کې خلک بلو که تعدي دیم ده که کار دیم دی دا ورد په کور کې پوره که په لاره کې پوره که په دکان کې پوره که په جومات کې پوره که خو مې پرېږده د لوی اجر نه ځان محرومه کړي د دریاب باندې پاس را کم زګ نه د اوبو د پاس را زګ جوړ شي که د دې په اندازې دي ګناهونه رب العالمین یې تباه کړي او چې ته بیا 15 پیرې دا وې یعنې 15 منځونه یې ګڼه او د هر منځ نه به ته دا ذکر وې څومره پاک صفا به ګرځي زه دا خبره دې پورې ته کوم ګوره که قیامت پر ورځ الله موږ له عذاب راکوي دا به د الله ظلم وي که انصاف وي ولې به انصاف وي یعنې ډېرې موقع را کړي نور تعالی الله کومه موقع درکړي تا ته دا پیسې تا نه وغوښتې دلته حالانکې دا پیسې هم د هغه دي ګورې خو که پیسې دې نه وغواړي نو په هغې کې ځان له ګډوډ شي شنه خوله د به یې راماته شي چې دا خبره د پیسو روانه شو ښه دلته یې د نه پیسې هم نه دي غوښتلي بچی درته ویلی چې قربان که دا هم د هغه دي د انسانان د هغه بندګان دي که بچی دې نه وغواړي هم هغه هم د هغه بنده دی ځمکه یې د نه غوښتلې ده په ځمکه که په یو انچ باندې خو موږ ټول خاندان وژنو چې ځمکه را نه وغوښته هغه بله مسله شي 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 33 پیرې الله اکبر سلام وسره دغه لا اله الا الله الى اخره او ګناهونه د ټول بخښي چې دا موږ نه کوو نو نور به موږ یعنې څه ته بیا ځان تیار ساتو لاندې وایي چې دویمه طریقه
دا نه دی ویلي چې اووم ذکر څه وایي څه مطلب شو دی نه معنی دا چې دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې ډېرې طریقې راغلي او دا درته یقیني ویم دا مې ګمان نه دی چې تاسو کې اکثر دا به اول پې راوړي او که چاته دلته یادې مي نو دا به زما ګمان دی انشاءالله چې زما نه به چاته درس نیم کې اورېدلي دا مونږ مشکات کې هم بیان کړي دي او بلوغ المرام درسونو کې هم بیان کړي سوالاتو جواباتو کې هم بیان شوي عام هم دي چې ته حدیث نیم مخې له راغلی وی دویمه طریقه سبحان الله پنځه شپېرې الحمدلله پنځه شپېرې الله اکبر پنځه شپېرې لا اله الا الله پنځه شپېرې ټول څو شو سل دا روایت امام نسائی راوړی اوس که ته دا غواړې داسې وویلی شي سبحان الله پنځه شپېرې ووایه بیا الحمدلله بیا الله اکبر بیا لا اله الا الله او هر یو پنځه شپېرې جدا جدا ووایه ته داسې وویلی شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا پنځه شپېرې ووایه ټول سل شو او دغه شان د دې نه مخکې دا ذکر چې دغه هم داسې دی یعنې که سبحان الله ته درې شپېرې ځان له وایې الحمدلله ځان له الله اکبر ځان له صحیح دي که درې وړی شي سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر هم صحیح دي خو غوره دا چې درې شپېرې او ترتیب بیا دغه حدیث کې دغه دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر خو که څوک الله اکبر مخکې کي بیا بس الحمدلله وایي بیا سبحان الله وایي یا الحمدلله مخکې کي سبحان الله وروسته کي دغه څه حرج نشته خو څومره چې په حدیث باندې پوره عمل کېږي نو هغه څه دي هغه غوره دي درېیمه طریقه سبحان الله درې شپېرې الحمدلله درې شپېرې الله اکبر څلور شپېرې او دا حدیث امام مسلم راوړی دی نو دا هم ټول سل شو څلورمه طریقه سبحان الله درې شپېرې الحمدلله درې شپېرې الله اکبر درې شپېرې دا حدیث هم صحیح مسلم کې دی ټول څه شو یو کم سل پنځمه طریقه پنځمه طریقه سبحان الله یولس شپېرې الحمدلله یولس شپېرې الله اکبر یولس شپېرې دا روایت هم صحیح مسلم کې شته ټول څو شو درې شپېرې شپږمه طریقه سبحان الله لس شپېرې الحمدلله لس شپېرې الله اکبر لس شپېرې ټول څو شو دېرش دا روایت امام بخاري رحمه الله راوړی سړی به چې نوي مسلې دي به نوي دي ما زه خو راته حواله هم ښیم امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی کې حدیث دی نوي ستا دپاره دي ته کوی کې دننه پروت دی دین د زده کولو خو یا کوشش نه دی کړی او که دی کړی دی یو مولا دوه مولیانو پورې نښتی اوس که هغو ته یاده ده یو خو ډېره ښه ده او که هغو ته نه یاده یا هغه نشتي په دین کې نشتي ولې ځکه زه مولوي صاحب ته نه دی یاد او ځکه زمونږ خلک وایي دومره غټ مولا هغه ته به نه یاده دې ټکي موږ ګډوډ کړي وو او دومره غټ مولا کیدای شي هغه ته نه یاده انسان دی که د صحابه کرامو ته وګوره د امت ته علما د هغوی نه بعد چې څومره د هغوی ته رسي په علم کې نه رسي بلکې دوی ته د علم د هغوی نه راغلی په صحابه کرامو کې ډېر صحابه کرام داسې دي چې د هغوی نه یو مسله نیمه به یېره وه ابو ته بل ملګري رایاده کړه یا یو مسله کې به اجتهادي خطا به تېر شو وروسته به ورته دلیل معلوم شو نو چې صحابه کرامو باندې دا حالات راتلی شي په یو عالم باندې د امت بل باندې نشي راتلی بیا غټ علما خو پرېږده زما استاد د کلي په مولوي صاحب باندې نشي راتلی چې هغه اکثر قاریم نه پوره قرآن ولا صحیح نه ورځي دنه مسله نشي هېرېدی وله وایي د دنه دومره غټ مولا او ځکه ما تاسو ته ویلو الشیخ العلامه عبدالسلام الرستمي رحمه الله هغه یو بیان ما اورېدو ما یو کس سره خبره کوله چې ګوره دا مسله داسې ده
وی چې زمونږ مولوي صاحب هغه نه به اخونه نه بیان کړ. ما ورته چې صحیح ده هغه ته به یاد نه وه به خطا شو. وی زمونږ مولوي صاحب هم ډېر غټ مولا دی. وی ما ورته چې د بدن نه غټ درته نه یم، ته به د بدن نه غټ وي، علم کې غټ دی که نه دی. او که علم کې هم غټ شي هیر په انسان باندې راځي. نو اوس دا کتاب چې چا سره یي لاندې ورسره حوالې شتي که نه شتي پکې، حدیث نمبر پکې شتي که نه، ښه مطمئن ګرځه زړور چې کله سره دلیل وي، او په دې عبادت به دې مطمئن یې، خوند به دله درکوي. ولې ته په رڼا کې لګیا یې چې او زه چې دا کوم کار کوم دا د پیغمبر نه ثابت دی، دا د صحابه کرامو نه ثابت دی. ښه زه اوس تا ته دا ووایم چې مانځه نه بعد یا حیو یا قیوم دا به سل پیرې وي. او بیا ته ووایي چې دلیل. اول خو زموږ خلک دلیل مطالبه نه کوي، مولوي صاحب ویلي صحیح ده، خو دلیل ته وغوښتو ما تا ته دا ووایي چې کتابونو دا مسله راغستې ده، کتابونو راغستې ده. ګرځه اوس که زه د مانځه نه به شروع کوم چې یا حیو یا قیوم یا حیو، زړه مې که چېرته دلیل سره عادت یې ماله څوک چې نه دی عادت هغوی ته دا دغه نه راځي، خو چې دلیل سره عادت بیا به زما دا زړه دغه چې یاره چې دا به ګوره کوم کتاب دا مسله راغستي. چې ته وګورې هغه بازار کې ګاډۍ خرڅېږي بهی که واړه واړه کتابونه اکثر پې چا چې لیکلي د هغه نوم پې هم نه او چې صحیح پکې ورچو هغه کتاب دا ذکر راغستی دی، نه یې سرچ دی نه یې خپېش دی. نو چې کله درته د عبادت دلیل معلومي که نه نو عبادت څه کوي؟ خوند کوي، مزه کوي. دا اوس څو طریقې شوې، زما یو کس په کار دی چې دا شپږ طریقې ما ته ذکر کړي.